په منځني ختیځ کې د یو اس اس ابراهیم لینکلن الوتکه وړونکي جنګي بېړۍ له ځای پر ځای کېدو سره هممهاله پر ایران د امریکې د احتمالي برید په اړه اټکلونه زیات شوي. په همدې حال کې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ له اکسیوس سره په مرکه کې ویلي چې په ایران کې وضعیت پرله پسې بدلیږي ځکه امریکا سترې جنګي بېړۍ منځني ختیځ ته لیږلې دي. نوموړي زیاته کړې چې ایران له امریکا سره د خبرو غوښتونکی دی. د واشنګټن پوسټ د راپور له مخې د یو پخواني امریکایي چارواکي په حواله ویل شوي چې امریکا نور پوځي تجهیزات هم د منځني ختیځ په سیمه کې ځای پر ځای کړي. همداراز د اکونومیست د راپور له مخې د خلیج هیوادونو چارواکو په زیاتېدونکې توګه پر ایران د امریکې د برید له احتماله اندېښمن دي. دغه رژیم د لسیزو راهیسې د تاوتریخوالي او د ترهګرو جیبونو ته د پیسو د ور اچولو له لارې خپل اټومي پروګرام د ایران د خلکو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو پر ځای د نړیوالې سولې او امنیت لپاره پر ګواښ بدل کړی دی. د ایران د خلکو زغم پای ته رسېدلی. په همدې حال کې د لبنان د حزب الله عمومي منشي نعیم قاسم په یو بیان کې د ایران پر وړاندې د امریکې د احتمالي برید په اړه ویلي چې د ایران پر ضد د هر ډول تیرۍ پر وړاندې به بې طرفه پاتې نه شي. هغه ټینګار وکړ چې پر ایران برید به پر ځان برید وبولي، قاطع ځواب به ورکړي. هنا عندما يهدد ترامب او غيره يهدد القائد بالقتل. کله چې ټرمپ یا نور کسان د رهبر خامنه‌ای د وژلو ګواښ کوي، په حقیقت کې میلیونونه خلک ګواښ کوي. دا داسې څه نه دي چې له پامه وغورځول شي. د دې ګواښونو پر وړاندې مبارزه زموږ ګډ مسؤلیت دی. بلخوا د اسوسییټ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د یمن حوثیانو د امریکې لخوا پر ایران د احتمالي برید په اړه خبرداری ورکړی، ویلي چې په سره سمندر کې به د امریکې یا د هغې د متحدینو اړوند بیړۍ په نښه کړي. همداراز علي لاریجاني په یو بیان کې ویلي چې اسرائیل له هغې خلکو سره اړیکې نیولې څو په ایران کې وسلوال قدسیز جګړه پیل کړي. حدود چند ماه پیش بود که یک گزارشی اومده بود از دستگاه اطلاعاتی که رژیم صهیونیستی با برخی از اوباش تماس گرفته و اینا مرتبط شدن. بخش‌هایی که به اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی با خشونت حمله کردن، آتش زدن و تخریب کردن کار ایناست بیشتر. اومدن عملا یه اعتراضات درونی رو گفتن رو ایجاد بکنیم که ساخت اجتماعی از نظام سیاسی جدا بشه. تاوتریخوالی داسې مهال زیاتېږي چې ایران له اوږدې مودې راهیسې د امریکې او ملګرو ملتونو لخوا د حکومتدارۍ په اړه تر نیوکو لاندې دی او د برید له ګواښ سره مخ دی.